دین مخکې الله جل شانه د کامیابی لپاره ذریعہ ایمان ذکر کو چې کوم خلک ایمان راوړي تقوا اختیاري او الله جل شانه طرف ته کوشش کوي نو الله جل شانه فرمای چې دغه خلک به کامیابی اوس الله جل شانه د هغه الټه ذکر کوي کوم خلکو کې چې ایمان نشته کافران شوی تقوا به نشته الله جل شانه طرف ته کوشش نه کوي او کفر کوي د قیامت په ورځ د ټوله دنیا او په دنیا کې چې دا سدي او د دې په شانت نور هم هغه دی راوالي او الله جل شانه له په جرمانه کې الله جل شانه له په رشوت کې الله جل شانه له په سفارش کې ورکي نه الله جل شانه به قبول نه کی چې دی په ځان خلاص کی د قیامت د آخرت عذاب نه جهنم د عذاب نه کدا هر څه دی خرج کی خودی به خلاص نه کی جهنم د عذاب نه ادي او باغ دردناک عذاب کی الله فرمای دی وړر کوشش کوي چې موږ وځو دی جهنم نه الله فرمای دی بنه شوته د غزینا ځکه دی عذاب هغه خود همیشوالي عذاب ده الله فرمای ان الذين بشک اغه کسان کفروا چې کافران شوی لو ان لهم کچری شي د دې د پاره ما هغه فی الارض چې پزما کې دی جميعا ټول ومثله او د اغه په قدر د اغه په مقدار ماهو د اغه سره لیفتدوا به دې د پاره چې دی په فدیه کې ورکړي دغه سيزونه من عذاب یوم القیامت د قیامت د عذاب نه الله فرمای ما تقبل منهم قبول بنکړي شي دوینا ولهم عذاب علیم ودی د پاره بد دردناک عذاب نو مخکې الله جل شانو کامیابی ذکر کړه چې ایمان کې کامیابی ده دلته اوس الله جل شانو صفا ذکر کړه چې د کفر سره دردناک عذاب الله فرمایي دا ما لګولې ده بیا دا عذاب الله جل شانو فرمایي دا بم داسي چیر یو سړی وای چې زه به توبه وباسم د قیامت په ورځ باندې او زه به سره سپین درکم بس ما پرېږده الله جل شانو فرمایي دا هغه په هغه ورځ به سرو د سپینو څه حیثیت نه د الله جل شانو په نسبت د دنیا ګوره هیڅ حیثیت نشته ځکه او احادیث مبارکو کې راځي چې چرته د الله جل شانو په نسبت باندې د دې دنیا قدر د یو ماشي د وزر برابر وي نه کافر ته به د سکلو بم نه ورکړي کافر ته به د سکلو بم نه ورکړي او قطره ساس کې وبه وته نه ورکړي د دنیا د الله جل شانه په نسبت د الله جل شانه په نظر کې حیثیت نشته نو که بیا څوک د دنیا الله جل شانه له ورکړي چې د ټول دنیا والا کې د سینشي کې د دنیا خو به ختم شي په غورز باندې نور اوس پونګمه ازمکه اسمانونو دا ټوکړي ټوکړي شي ختم بشي دا اصل کې الله جل شانو یو مثال پیش کړي دا کفر دومره خطرناک سیز دی که د قیامت په ورځ بیا د دې د خپل کفر د کفاره د پاره چرته د ازمکه اسمانونو پیش کړي ماته او د دې سره کو نورم دومره شي دا امرته پیش کړي الله جل شانو فرمایي نه قبلو ځکه الله جل شانو فرمایي د کفر کړي دی او کفر داسې یو سیز دی چې هغه انسان د دې مستحق ګرځي چې هغه د دردناک عذاب مستحق شي او عذاب دردناک پیدا شي چې همیشه دي الله جل شانو ورپسې آیت کې فرمایي یریدون ان یخرجوا من النار دی ډیر زیات کوشش کوي چې دی د اور نه اوزي دا بل قرات یریدون ان یخرجوا من النار دی ودا کوشش کوي چې موږ څوک وباسي دی اور نه الله جل شانو فرمایي وما هم بخارجین منها دی به د کوشش باوجود د دین ونزي یو حدیث شریف کې راځي د قیامت په ورځ به جهنميانو ته ویلې شي د قیامت په ورځ به د جهنميانو ته ویلې شي کچره دا ټوله دنیا مونږ تاسو له سرو زر کو راوړو او دغه بیا د خپل ګناهونو د کفاره په تور تاسو الله جل شانو له ورکه نو تاسو به اوس ورکه ادي وای چې بالکل به ورکو الله جل شانو فرمای
چې ما خو تاسو نه په دنیا کې دین هم لږه غوښتې وه، تاسو مال نه راکړي. اوس نر شوې تکړه شوې چې مرګ دې ولید، اوس ته پته ولګېده چې د الله جل شانو دپاره به دا ټوله دنیا ورکړم. اوسه پورې ته الله نه ښکاري. الله جل شانو به ته فرمایي که دا هر څه د سپینو د سرو کومه ته به مال راکړي د دې د کفارې دپاره، او یا الله زه به یې درکړم. الله فرمایي ما خو ستا نه ډېر لږ څه غوښتي وو په دنیا کې، تا مال هغه هم نه راکړو. تا نه ما صرف دا غوښتي وو چې کلمه ووایه، ډېره اسانه وه. تا نه ما صرف دا غوښتي وو چې په ژبې ووایه او په زړه کې د هغې تصدیق وکړه، تا دا نه وکړي. تا نه ما غوښتي وو په څلوېښتو کې 1 روپۍ مې نه غوښتې وه، تا دا هم نه وکړي. تا نه ما په خپل فصل کې 10 حصه غوښتې وه، تا هغه هم نه وکړي. تا نه ما 20 حصه غوښتې وه، تا هغه هم نه وکړي. تا نه ما معمولي شانتې صدقه غوښتې وه، الټه پکې ستا فایده وه، تا هغه هم نه وکړي. ته به اوس 3,000 او 5,000 ماله څه راکړي؟ او چې اوس ته زور لید ته پته ولګېده چې وایي د دنیا هم د سرو زرو شي دا به م ورکړم. نو الله جل شانو به ورته فرمایي که دا دنیا زه د سرو زرو کومه ماله بیا راکړې یا در کوم یا الله وایي تا نه خو ما ډېر لږ غوښتي وو د دې نه، تا ماله هغه نه راکړي. الله به ورته فرمایي نو دغې وخت کې به دوی څه یریدونه دا به کوشش کوي ان یخرجوا منها چې دوی دې ویستلی شي، ان یخرجوا منها ان یخرجوا چې دوی وځي من النار د اور نه، یا ان یخرجوا من النار چې دوی دې ویستلی شي د اور نه، وما هم بخارجین منها ډېر کوشش باوجود به دي ونځي د جهنم نه. یو بل روایت کې راځي ډېره عجیبه خبره، څه مفسرینو حضرات ذکر کړي، د قیامت په ورځ به د اور دا لمبې نه دي، دی به د جهنم د سر ته راچوت کي، د دې لمبو کې به راچوت شي، دوی به ګیر چاپېره ماحول ویني. دی چې ګیر چاپېره ماحول ویني نو دی به په دغه وخت کې ډېر غټ خواهش شي چې موږ د جهنم نه الله جل شانو باسي. الله جل شانو به صرف کړی په دغه وخت د ډېر غریبانان کړولي دي په زکات پسې، الله جل شانو به دی د ډېر غریبانان کړولي دي په صدقو پسې، د الله جل شانو په دین پورې ډېر ټوکې کړي، الله جل شانو په قرآن پورې ډېر ټوکې کړي چې قرآن له راځه ا دی وایي ګورو به. الله جل شانو فرمایي اوس به ګورو که نه. دا خبره مې دا ذکر کوله، یو روایت پکې دا دی. یو بل روایت کې راځي چې کم سړي پردی حق خوړلی په دنیا کې، الله جل شانو به د قیامت په ورځ د هغې نه بوج جوړ کړی. حدیث شریف کې راځي یو غټ بوج به یې جوړ کړی او هغه به د جهنم یو کنده ده داسې ده، داسې هغې ته وایي هاویه. څه ورته وایي؟ هاویه. داسې ده د دې سر نه د دې یخه پورې 1500 کاله مسافت دی. څومره؟ 1500 کاله سفر دی. الله جل شانه به درته وایي چې پردی حق دې والې او لاړ سره راوړه، پردی بوج دې پټ کړی او لاړ سره راوړه. که هر څه یې پټ کړي الله جل شانه به هلته دی به وایي چې دلته غوسه نشته، دنیا خو رانه شوې دی. الله دی به وایي چې نه پرته ده ورشه، هلته یو کنده ده هغې ته هاویه وایي، د هغې په یخ کې د جهنم اور بلیږي، هغې ته ورکوشه داسې به وي، داسې چړی به وي، اترایي به وي. دی به وایي ښه دلته پرته ده، وي به یې نه دی لرې، دی به ورکوشي هلته به ورسي 1500 کاله کې. بیا به دی الله جل شانو به بوج جوړ کړي، هغه به دی راوالي په شابې کې، ډېر دروند به وي. دی به سر ته راځي 1500 کاله به تېر شي، دی به ډېر ستړی شي. چې دلته راورسي دی به وایي چې زه کار شو، دغه وخت کې به فرشتې د لاس نه هغه بوج وغورځوي، واپس په هغه یخ ته لاړ شي. دی به همیشه په دغه ځای کې یو راوتی به نه شي، ځکه پردی حق یې والی، پردی حق یې والی. دا مطلب نه چې تا اوښ پټ کړی نو لږ کم بوج به وي، او که نه پردی ځمکه والي نو ډېر بوج به وي. که 1 روپۍ دې پټه کړي لږ بوج به وي، او که 1000 روپۍ دې پټ کړي ډېر بوج به وي. داسې مسئله نشته. نه نه، الله جل شانو به د 1 روپۍ نه هم هغه بوج جوړ کړي چې تا ستړی کوي. دا مطلب دی. الله جل شانو فرمایي دا به الله جل شانو دی کړی صرف ښه دی ډېر خلک کړولي دي، یریدون ان یخرجوا من النار، دی به کوشش دا کوي او خوښه به وي چې موږ د اور نه وځو، وما هم بخارجین منها، او دی به نه یې اوتونکي دغې اور نه، ولهم او دي دپاره عذاب به وي مقیم د همیشوالي، مقیم قائم.